د افغانستان کرکټ بورډ له اوږد ځنډ او انتظار وروسته د ویسټ انډیز سره د ټیسټ لوبو لپاره او همداشان د اسیا ایمرجنګ سیالیو لپاره خپلې لوبډلې اعلان کړې چې ملګرو په دغه سکواډونو یا دغه نوملړونو کې له چا سره زیاتی شوی دی یا ښه سکواډونه اعلان شوي دي. ټول معلومات او سکواډونه تاسو ته په همدغه ویډیو کې درښایو. خو مخکې له دې چې ټول معلومات درکړو زموږ یاران ټي وي یوټیوب چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. د غوروي کمیټې مسؤل ښاغلي انډي مورس په وینا د دواړو لوبډلو لپاره یې وړ او تکړه لوبغاړي غوره کړي څو د خپلو سیالو لوبډلو پر وړاندې ښه وځلیږي او بریاوې راوړي. ښاغلي مولر زیاته کړه د ویسټ انډیز پر وړاندې د 4 ورځنۍ 11 کسیزې لوبډلې لپاره ټول هغه لوبغاړي غوره شوي دي چې د بنګلادیش پر وړاندې په وروستۍ ټیسټ لوبه کې ډېر ښه ځلیدلي وو چې له همدې ډلې به 15 تکړه لوبغاړي د ویسټ انډیز پر وړاندې د ټیسټ لوبې لپاره غوره شي. نوموړي همداراز د ایمرجنګ اسیا جام سیالیو لپاره د افغان لوبډلې د غوروي په اړه هم وویل. د زیاته کړه د ایمرجنګ اسیا جام لپاره هم غوره لوبغاړي انتخاب شوي. د لوبې د ځوان لوبغاړو لپاره یو ښه فرصت دی څو غوره ګټه ترې پورته کړي او د سیالو ایمرجنګ لوبډلو پر وړاندې ښه وځلیږي او ډاډه یم چې ځوان لوبغاړي به په دغه لوبو کې د سمیع الله شینواري له لوبډل مشرۍ ښه تجربه اخلي. د ویسټ انډیز پر وړاندې د 4 ورځنۍ تمریناتي یا ورم اف لوبې نوملړ کې رشید خان، اصغر افغان، احسان الله جنت، ابراهیم زدران، جاوید احمدي، رحمت شاه، حشمت الله شهیدي، قیس احمد، اکرم علي خیل، افسر زازی، نصیر جمار، ضیاء الرحمن اکبر، ظاهر خان پکتین، یمین احمدزی، حمزه هوتک، سید احمد شیرزاد او شپور زدران دي. همدارنګه د اسیا جام ایمرجنګ سیالیو په نوملړ کې سمیع الله شینواری کپتان، منیر کاکړ، وکټ ساتونکی عبدالملک، نصیر عمر، بهیر شاه، طارق سنگزی، درویش رسولی، وحید شفق، شهید کمال، نجات مسعود، عظمت الله، وفادار مومند، شوکت زمان، عبدالسمیع او یوسف زازی شامل دي. د غرض سلیم، شمس الرحمن او صدام منګل بیا د دغې لوبډلې په احتیاطي لوبغاړو کې شامل شوي دي. د یادولو ده چې د ویسټ انډیز پر وړاندې 4 ورځنۍ تمریناتي لوبه د روانې نومبر میاشتې په 16 نیټه پیل چې د همدې میاشتې تر 23 نیټې پورې به دوام ومومي او همدارنګه ایمرجنګ اسیا جام سیالۍ به د 8 هیوادونو ترمنځ د نومبر په 14 پیل چې د همدې میاشتې 24 نیټې پورې به دوام وکړي. ملګرو دغه خبر د افغانستان کرکټ بورډ په رسمي پاڼه باندې راغلی و چې زیاتره دوستانو ورته په همدغه ټیسټ لوبې سکواډ باندې نیوکه درلوده. دوی ورته لیکلي و چې شپور زدران باید نه وای اخیستل شوی. همداشان په ایمرجنګ سیالیو سکواډ باندې هم ځینو ملګرو نیوکه درلوده خو زما په نظر ډېر ښه سکواډ اعلان شوی دی. نو تاسو هم خپل نظر سره په کمنټ کې شریک کړئ.